د افغان حکومت لخوا طالبانو ته نوی وړاندیز. د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم غړو د طالبانو استازو ته نوی وړاندیز کړی. خبريال ویبپاڼې ته د مذاکراتي ټیم څخه ځینو معتبرو غړو منلې ده چې د دې ټیم له لوري د ولسمشر غني په هدایت باندې طالبانو ته خواست شوی دی چې په یو ګډ حکومت د افغان ټیم سره خپله پریکړه شریکه کړي. سرچینې وایي چې طالبانو د افغان هیات دا نظر اوریدلی دی او د خپلو مشرانو سره شریک کړی دی. تر دې مهاله طالبانو په رسمي ډول د دې وړاندیز ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په خپله دا وړاندیز تازه شوی دی. سرچینو خبريال ویبپاڼې ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازی هم د افغان ټیم له استازو سره په خبرو بوخت دی او تمه ده چې طالبان دا نوی وړاندیز ومني او په دې جدي مسله باندې جدي بحث پیل شي تر څو د روان هیواد حالات بدلون وکړي. حکومتي استازو ویلي چې دوی غواړي په دې اړوند د طالبانو سره مستقیمې خبرې اترې وکړي او دا مسله د ټولو جزئیاتو سره وڅېړل شي تر څو د تر ټولو مهمې مسلې یعنی نوی حکومت په هکله جدي بحث وشي او دواړه لوري په یو مناسبت جوړښت توافق سره وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ ویلي وو که چیرې د افغان حکومت سره د نوي حکومت په جوړښت باندې توافق وشي نو دوی تیار دي چې د اوربند په هکله هم اقدام وکړي او په افغانستان کې اوربند وشي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم کیدای شي د دواړو لوریو لپاره د یو بل سره کار کول ډیره په زړه پورې نه وي، مګر د افغانستان روان حالت دا ایجابوي چې دواړه لوري د ټولو ستونزو سره په یو ګډ حکومت باندې توافق وکړي او د افغانستان د یو بل تاریخي ناورین څخه وژغوري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.